دا غریب سره ګاډۍ ګرځي هغه به څه پیدا کړي صافه ورځ دی ګرځي 200 روپۍ نشي 1500 روپۍ جاړي نشي پیدا کولی په جاړي لباسه قسم غریب کور ته څه ویسي ګرانه بجلي ګرانه اوړه ګران دي چینی ګرانه ده هر څه ګران دي په دې لحاظه خو موږ وایو چې یو حکومت پخی دا بل بخی بل خالص دا ټول حکومت چې دا ټول ګڼ کپان دي دا ته زه ما یقیني نه د کوم وخت نه چې روانه ده لبر روانه ده دا د غریب د تباهۍ لپاره روانه ده راشئ پیغان وګورئ داسې دا نورې پیغان وګورئ په دې مخکې پیغان وګورئ چا له پکې ځان پکې ځمکې اخیستې دي چا کورونه اخیستې دي او غریب خو تباه برباد دی په دې ملک کې ګراني ډېره ګرانه شوې ده او د IMF دغه موږ ته څه فایده نشته د هغې ټوله فایده چې ده هغه حکومت ته ده هغو عیاشیانو لپاره ده دې کې عوام ته څه ریلیف نه میلایږي د IMF نه موجوده دور کم ګراني چې ده او کم حالات چې مزید را روان دي او یا دا کم موجوده دي دې په اولي سره خو به زه دا ووایم چې برداشت کړو دا یو ته چې مطلب هر سړی په خودکشۍ او مطلب د خپل د ژوند نه مایوسه شوي دي چې یاره موږ به اخر کوسو آیا په دې 1000 روپو کې مثال په طور موږ وړه ویسو چیني ویسو د وړو مطلب مرهم دارو وکړو اخر څه وکړو نو په دغه حوالې سره به زه ووایم چې ډېر زیات مشکل ژوند دی او مزید خو دا و چې یاره الله پاک موږ ته اسانه کړي د دې حالاتو د وجې نن سبا که ته وګورې ډېر شی ځوانان دي هغه روان دي ښکته دلته کې په پاکستان کې جاب نشته نوکري نشته کاروبار دا حل دی سهار نه موږ داسې څه نشته نو حالات ډېر زیات سخت دي IMF ته که سیاستدانان دي ټول راځي خپله فایده لټوي خپل ځان دپاره کوشش کوي عوام دپاره د غریب دپاره هېڅ څه دغه نشته نو زموږ دغه اپیل دی چې را روان حکومت د دې نګران حکومت نه پس چې هر څوک راځي کوشش وکړي چې جاب راوباسي کاروبار موقع راوړي او زموږ خلکو له فایده ورکړي